پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي چې چا د دوو څیزونو ماته ذمہواري راکړه نو د دې ذمہواري راکړه د جنتي کېدو ذمہوار یم. پیغمبر علیه السلام کم کم څیزونه یادوي یو چې دنو د څه د ژبې حفاظت یو بنده وکړي او بل د شرمګاه حفاظت وکړي. پیغمبر علیه السلام وایي چې دغه سړي د جنت کېدو ضامن یم ذمہوار یم. نو تاسو وګورئ پیغمبر علیه السلام دا دوه څیزونه ولې یاد کړي دي. نن سبا ته وګوره د ملک د حالاتو کې وګوره څومره خلک د شهواتو د وجې نه د شیطان د وجې نه د چا عزت محفوظ نه دی. یو سړی خپل بچی بهر نشي را پرېښودی خپله ښځه بې ځایه ګاډې نشي ودرولی بل داسې قسم څه مسئله درته نو خلکو ته وګوره نو چې د الله یره کله راشي. او پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده چې تاسو مال د دوو څیزونو ذمہداري راکوئ نو دا ګرانه ده که نه. د ژبې حفاظت یو سړی که دروغ وایي په ژبه باندې وایي یو سړی که غیبت کوي په ژبې وایي که د بل مسلمان بې عزتي کوي په ژبه باندې وایي نو چې د ژبې حفاظت ته وکړو. او حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان د هغه شان دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مؤمن مسلمان هغه دی چې د ژبې نه د لاسونو نه د ټول کردار نه بل مسلمان هغه به محفوظ هغه به په امن کې. دا مؤمن مسلمان دی چې د مؤمن مسلمان د ژبې نه د لاسو نه بل مسلمان ته تکلیف دا ونه رسی. نو تاسو ته مې عرض دا کو چې د الله دا نوم وایي القدوس. الله پاک ته کنه الله د هر قسم غیب نه پاک ته. الله لره شریک نشتا. الله وحده لا شریک ته. الله لره شریک نشتا. الله د بیبی نه د بچو نه د لونو نه د زامنو نه د هر څه نه الله پاک ته. القدوس معنی دا شو چې الله ډیر پاک ته. نو چې ته دا وایې نو الله به تام پاک ساتي. دا الله دا نوم چې وایي القدوس 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 یا قدوس دا چې وایي نو د الله نوم پاک ته د دې د برکته به الله تام پاکوي. نو تا به الله د غلطو ناجایزو شهواتو نه به الله په امن کې ساتي. او کم کس چې د دشمن نه د بچ کېدو په وخت کې دا په کثرت سره وایي الله به د دشمن نه ساتي. اوس چې ماسخوتن څه وخت د کېږي اوس هم حالات ښه نه دي. القدوس القدوس دا وایي الله به مو حفاظت کوي. او څوک چې په سفر باندې ځي او دا نوم ډیر وایي القدوس دی به ستړی کېږي نه ستړیوالی به په ده کې نه راځي په سفر کې. او څوک چې دا 319 ځله په خوږ څیز باندې ووایي په دشمن باندې وخورئ یا داسې څوکي چې هغه نه ورته ضرر یا د تکلیف یری الله به پې مهربانه کړي. او څوک چې د زوال په وخت کې 170 ځله د الله جل جلاله دا نوم وایي الله به د هغه زړه روښانه کړي. او څوک چې په دې نیت باندې وایي چې الله د ما صحت نصیب کړي الله به د مرضونو نه په امن کې ساتي. د هر قسم مرضونو نه د بچ کېدو دپاره 170 ځله یا 180 ځله د الله جل جلاله دا نوم دا وایي الله به مو د هر قسم بیمارونو محفوظ ساتي. او څوک چې څلوېښت ردی په تنهایی کې یوازیوالي کې د الله دا نوم زر ځله ووایي نو چې څه مقصد ای هغه مقصد به الله جل جلاله برابرای. او څوک چې د شپې په اخیری سکي زر ځله د الله جل جلاله دا نوم وایي نو الله به د مصیبت نه ساتي الله به د تکلیف نه ساتي. او د بدن به الله جل جلاله حفاظت کوي د شپې په اخیری سکي زر ځله چې د الله دا نوم وایي. او څوک چې د جمعې د مونځ نه پس څوک 150 ځله 150 ځله د جمعې مونځو کې او بیا دا نوم وایي د الله سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا وایي. او بیا چې د الله جل جلاله نه څه دعا غواړي یو به الله د افتونو نه محفوظ ساتي د افتونو نه بل به الله د عبادت توفیق دله ورکوي چې څوک دا وایي. او څوک چې د جمعې د مونځ نه پس سبوح قدوس دا وایي 11 ځله نو الله جل جلاله دا نوم پاک دی. الله به دې پاک کی داسې لکه د فرشتو غوندې صفت په الله د کې پیدا کړي. نو دا د الله دا نومونه د دې ذکر کوي. اوس یو بل نوم دی د الله جل جلاله السلام د ټولو غیبونو او افتونو نه سالم د ټولو نقصاناتو او کمزورونو پاک او سالم او بے غیب ذات. دا څوک دی
الله جل جلاله دا د السلام معنی شو دې کې لس خواص دي څوک چې همیشه د پارا د سحر د منځ نه پس زلزله دا نوم وایي السلام السلام دلب الله علم زیاتی په علم کې به الله ډیره اضافه کوي او څوک چې دا نوم یو سل او یو دیر زلوي او یو ناجوړه سړی داغه په خوا کې اوی پاغه باندې چوپ کې چې څه قسم بیماری الله بصیرت ورکړي او بل څوک چې دا نوم زیات وای او یا ګولي کې د ځان سره کې دي نو د دشمن نه به الله جل جلاله حفاظت کوي او یو ناجوړه سړی یو سړی بیماری یا یو سړی یریږي د یو سر یو لزله دا نوم دی وای روزانه السلام او په ځان باندې چوپکای الله به د بیمارونو په امن کې ساتي او څوک چې دا نوم مبارک لسکم 300 وزلا دا وای او خوک سیز باندې دم کې الله جل جلاله په د باندې دشمن مهربانه کی دا د الله د نومونو څومره فائدې دي مونږ او تاسو چې د الله نومونه وو او کڅوک یوصل او یوي زلدانم وای سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم دا د الله جل جلاله دا نوم وای او په مریض باندې چوف کی نو الله جل جلاله په دغه مریض لا د هر قسم بیماری نه الله جل جلاله ورته شفا ورکړي سلام قولا من رب الرحیم دا په مریض باندې وای الله جل جلاله ورته صحت ورکړي دار قسم بیماری نه او که یو کس مریض دی او د هغه مریض سره کینی او د دانوم وای سلام قولا من رب الرحیم او د مریض په لاس باندې چوپ کی او هغه په خپل بدن باندې د لاسونه وګرځي الله جل جلاله به د هر قسم بیماری نه محفوظ ساتي دا کوم نوم السلام او چې څوک د هر فرض مز نه پس پنځل زلوي اللهم یا سلام سلم اللهم یا سلام سلم دا د هر مز نه پس پنځل زلوي نو د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو نه به الله په امن کې ساتي او څوک چې ډیر ډیر دا اسم وای نو د ټولو افتونو نه به الله محفوظ ساتي او څوک چې یو سل او پنځل زلدانوم په بیمار باندې دم کې الله تعالی ورته د هر قسم بیماری نه صحت ورکړي نو دا د الله جل جلاله نومونه د هغه معناګانې د هغه خواص هغه می تاسو ته ذکر کړ مخکې جمله می تاسو ته دا ویلو د کوم نومونو معنا او خواص می تاسو ته ویلو الله الرحمن الرحیم او ورپسې چې دنو د الله جل جلاله نور نومونه درې می چې نن کم تاسو ته وې نو د دې معناګانې او د دې خواص دا چې موږ او تاسو الملک القدوس السلام د دې درې نومونو د الله نومونو د دې معناګانې او خواص هغه می تاسو ته ذکر کړل او مخکې جمله می تاسو ته د الرحمن الرحیم د دې هغه فضیلت می تاسو ته بیان کړو د الله د نومونو موږ او تاسو چې کله یو کار شروع کوو هغه د بسم الله نه شروع کوو کنه بسم الله الرحمن الرحیم وو او چې کله یو سړی یو نیک کار شروع کوي یو ښه کار شروع کوي د شروع د سنو کې د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکي چې کله د الله د نوم نه شروع کړه الله به د په دې کار کې ډیر برکت اچي هر یو کار چې شروع کې د الله جل جلاله د نوم نه شروع کې دا غیب ډیر برکاتی زمونږ استادو د پاره او دا وګورئ د دې دومره برکات دي ک یو سړی بسم الله الرحمن الرحیم دا د محرم پړومبني تاریخ باندې محرم خطیر شو په دې تاریخ باندې دا د اولی کې او ځان سره محفوظ وساتي الله به د هر قسم چې د کم عمل خوښ نه اغینه به الله جل جلاله په امن کې ساتي او کم کس دی کې یو د الله دی نومونو کې څومره برکات دي کم کس چې بسم الله الرحمن الرحیم وای سوره دول الزلزله بسم الله الرحمن الرحیم وای دول الزلزله چې کله زلزله وای بسم الله الرحمن الرحیم نو بیا به داسې وکي چې 2 رکعات نفل به وکي او درود شریف به وای په نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا چې څه حاجت یې غي د پاره به دعا غواړي الله به برابرای بیا چې کله 2000 زله بسم الله الرحمن الرحیم برابر کی نو بیا وسو کی بیا به 2 رکعات نفل کی صلات حاجات او داسې به وکي چې ورپسې به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وای نو دغه سه هر زلزله بعد
بس 12 زره به بسم الله الرحمن الرحیم برابرای او زلزله چې برابرای ورپسې به 2 رکعاته نفل درود په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې خپل دعا غواړي چې څه قسم حاجات شرعي الله به مو هغه حاجات ضروريات هغه الله جل جلاله برابر کی او کم کس چې بسم الله الرحمن الرحیم وسوا او اتیا زلا دا متواتر وای د سکار د پاره نو الله جل جلاله بده د هغه مقصد حاجات ضروریات په هم الله برابر کی او د مصیبت نه هم الله جل جلاله په امن کې وساتي او څوک چې ودکیږي او د بسم الله الرحمن الرحیم وای دې چې ودکیږي د الله د نوم واخلي دې وای بسم الله الرحمن الرحیم نو چې کله دا وای د انسانانو د شیطانانو د پیریانو د اورنا د شرنا د هر قسم د شرنا به الله دې محفوظ ساتي نو چې ماسوتن ودکیږي نو سبوای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وای الله به مو د شیطانانو نه او د پیریانو نه د انسانانو د شر نه الله به مو محفوظ ساتي او چې کم یو کس په سزا باندې دردي په سزا باندې دردي باندې خلک وي د دردونو وظیفه خو د دردونو وظیفه خود خو هغه ګرانی دي اسانه وظیفه چې په کم ځای باندې د دردي بسم الله الرحمن الرحیم وایا او په هغه ځای باندې چوپ کا ان شاء الله الله جل جلاله بده دردونه هغه بده الله جل جلاله ختمي او چې پچا باندې مرزي د مرګي پچا باندې او هغه ته په وګ کې دا وای بسم الله الرحمن الرحیم یوصل وخصلا او په هغه باندې چوپ جلاله به دغه بیماری دا به الله جل جلاله ختم کی نور د بسم الله الرحمن الرحیم د اغي فضائل او د اغي چې کوم شان له برکات هغه بدرته سمخ کی جمعه ان شاء الله بیان کړ او بیا تاسو وګورئ د الله جل جلاله د ذکر دا غي څومره برکات دي لکه تاسو تماویلو د سبحان الله د الحمدلله د الله اکبر د دې څومره برکات دي ګوره تاسو تما دا خبره چې کړی وکنه یو فتنه برازي د دجال فتنه یو لوی فتنه د دجال او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن ماجه کی یو حدیث ته وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ورکوله صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناس دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خطبه زیاته حصہ هغه په دې خبره کې تیر کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې واوري او پیغمبر علیہ السلام دا خبر وکړه چې د دنیا د ابتدا نه واخلي تر انتها پورې څومره انبیا چې تیر شوي دي هغه انبیا خپل امتیانو ته دا خبره کړې ده چې یو لوی فتنه را روانه ده چې هغه د دجال فتنه ده خو د هغه په وخت کې د دجال را نغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا دجال په دې امت کې پیدا کیږي رسول الله مبارک فرمایل کچره ز ژوند یم ز موجود یم او دا دجال راغی د مقابله به ز په خپل باندې وکم او پیغمبر علی السلام او فرمایل کچره ز موجود نه یم او دا دجال راغی د مقابله به تاسو په خپل باندې کوی او د دنه د بچ کېدو د پاره کملار به اختیار وي د دجال د فتنې نه چې یو سړی وي الله ما محفوظ ساتي دی بس چل گئی دی به د سورته کهف پنځل سم سپاره کی سوره کهف د اغیرم بنی یولس آیاتنا دا بده وی روزانه الله جل جلاله به د دجال د فتنې نه په امن کې ساتي په دې فتنه کې بده نه ګیریږي بل یو سړی د چې ار جمعه باندې د جمعې په ورځ باندې ټول سوره کهف د دې تلاوت کوي دا وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا سورۃ چې کوم ده سوره کهف یو سورۃ قاف ته هغه پشپګشتمه سپاره کې ده دا سوره کهف ته دا په 15مه سپاره کې ده د دې تلاوت چې سو کوي د یو هفته نو واخلي د جمعې پرس چې دا سوره کهف سو کوي الله به د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي د دجال د فتنې نه الله به په امن کې ساتي دا یو لوی فتنه ده بل چې څوک سوره کهف ټول وای د جمعې په ورځ د یو جمعې نه تر بلې جمعې پورې به الله د حفاظت کوي
د هر قسم تکلیف نه مصیبت نه الله جل جلاله به د حفاظت کوي. نو پیغمبر علیه السلام خطبه ورکوي صحابه کرامو ته او چې خطبه ورکوله په خپل خطبه کې ډیره حصہ رسول الله مبارک او فرمایل دا خبرې پکې وکړي چې د دجال یو لوی فتنه دا روانه د ټولو پیغمبرانو خپل امتیان خبر کړي دي. زما هم دا ذمہ داری ده چې تاسو خبر کم که چېرې زه موجود یم پیغمبر علیه السلام وایي زه به د سره مقابله کوم که چېرې زه نیم رسول الله مبارک وایي تاسو به د سره مقابله کوئ. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وفرمایل چې دا دجال به د کوم ځای نه راځي د شام او د عراق د منځنۍ حصې نه دی به راوځي او دی به ګرځي په دنیا باندې او دی به هر طرف ته به دی ګرځي په ټوله دنیا باندې به دی چکر لګي. او پیغمبر علیه السلام دا وفرمایل که تاسو دې سیم کوي تاسو به ثابت قدم پاتې کیږئ هسې نه چې د پسې شئ. او پیغمبر علیه السلام وایي چې زه د دې یو صفت تاسو ته ښیم چې یو پیغمبر خپل امت ته د دا صفت نه دی ښولی زه درته ښیم چې دی به څنګه دا دجال. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دی به په شورو کې د نبوت دعوه به کوي دی به وایي چې د پیغمبر یم. او تاسو ته خو ما مخکې هم دا ویلي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې زه آخر الزمان پیغمبر یم زمانہ پس بل پیغمبر هغه به دنیا ته نه راځي خاتم النبیین د رسول الله مبارک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر علیہ السلام اخیری پیغمبر دی د پیغمبرانو خاتمه پر رسول الله مبارک باندې شوی دا. نو دا دجال به هم دا دعوه کوي. اوس څومره دجالان راوتی دي څومره دجالان دي و ظالمانو اخرت ځانته مخې ته کوي او الله سره حساب کتاب یو سړی په دې نیت باندې زه وایي زه به د پیغمبرۍ دعوه وکړم نو چې د پیغمبرۍ دعوه وکړم نو بس زه به لاړ شم امریکې ته هلته به لاړ شي نه د پیغمبرۍ دعوه مه کو د رسول الله مبارک د هغه د خاتم النبیین د دې دعوه چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین پیغمبر دی زما دا دعوه ده چې د هغه پیغمبر په امت کې چې زما پیغمبر آخر الزمان پیغمبر دی. دا خبره وکړه نو کوم ځای ته به رسي جنت ته به ځي. د پیغمبر علیه السلام تابعداري چې دی وکړه د صحابه کرامو په نقش و قدم باندې روان شي کوم ځای ته به ځي جنت ته. او که د رسول الله مبارک خلاف ته وکړه او تا دا دعوه وکړه دنیا خو دوره دی ژوند دی بس ختمیږي باس په منډه باندې د دنیا دا ژوند چې دی نو دا روان دی چاته انتظار نه کوي. که یو سړی ذکر کوي هم پې ژوند تېرېږي که یو سړی دروغ وایي هم د ژوند ختمیږي یو سړی د بل مسلمان غیبت کوي هم د ژوند دا ختمیږي یو سړی د دې بل مسلمان ته تکلیف ورکوي هم ژوند ختمیږي. ژوند خو روان دی هغه د چا انتظار نه کوي عمر بس خو روانه خبره ده. او چې کله وخت برابر شي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون چې کومه نیټه دی الله جل جلاله مقرر کړی ده نه به یو ساعت هغه اخوا کېږي نه به یو ساعت هغه به دی خوا کېږي. نو دی به څه چلو کې دا دجال به څه وکړي دی به په سر کې رسول الله مبارک وایي دی به دا دعوه وکړي چې زه نبی یم زه پیغمبر یم. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي چې زمانه پس بل نبی دا نشته. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی به داسې وکړي چې د ده دا سترګه چې کومه ده نو دی به په یو سترګه باندې کاڼایي دا دجال چې کوم دی دی به په یو سترګه باندې کاڼایي او دی به بیا دا دعوه وکړي اول به د پیغمبرۍ دعوه وکړي دا دجال او بیا به د خدایۍ دعوه وکړي چې د خدای دا دجال به وایي دی به د خدایۍ دعوه وکړي. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې خدای څوک په دنیا کې نشي لیدی پس د مرګ نه به انشاءالله په جنت کې د الله دیدار ملاویږي د الله دیدار به ملاویږي. خو که د دنیا ټول انعامات تا ته ملاو شي د دنیا ډیر نعمتونه یا په آخرت کې الله تعالی په جنت کې ډیر انعامات درکړي. په جنت کې کم انعامات دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. پیغمبر علیہ السلام وایي چې داسې په جنت کې داسې انعامات دي ما لا عین رأت چې د چا سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت نه د چا غوږونو اورېدلي دي ولا حطر على قلب بشر نه د چا په زړه کې تېر شوي دي د جنت چې کوم انعامات دي چې کوم څیزونه به الله د
دی انسانانو ته ورکوي. په جنت کې دومره انعامات دي. په جنت کې یو سړی دته به رزق څنګه به ملاویږي، دی وایي چې یاره یو شی دی په جنت کې دا به نه چې دلته ته یو شی پخې باس په زړه کې دې تیر شو چې دا پلانې شی وخورم په خپله به راځي خولې له، او ته به اخري یو میوه ده په بوټي کې او ته وایه یاره دا میوه زه اخرم په خپله به څنګه خولې خواله یا لاسو خواله راشي، میوه به وشو کې او به خوري او بس هغه دی باندې به الله بله دک شانتې میوه وکړي. یو سړی دا وایي ټولو جنتیانو له روټۍ کولې به شي وله. په جنت کې ډېر انعامات دي، ډېر لوی انعامات. په هغې تاسو ته ما خبره کړې وه. یو سړی دا وایي چې یاره په جنت کې ګوره په دنیا کې یو سړی که ډېر مال او دولت ورکړي دی خپل شکل نشي بدلولی. په جنت کې چې د ده کوم شکل خوښي بس ورننوزي به پکې هغه شکل به الله جل جلاله ورکوي. دا د جنت انعامات. خو دا ټول انعامات چې ده ته میلاو شي او الله جل جلاله ورله خپل دیدار ورکړي بس دا هر څه به د دې ایر شي. الله دومره ښایسته دی. الله چې دا دومره څیزونه پیدا کړي دي په انسانانو کې څومره ښایسته څیزونه، یا انسانان څومره ښایسته انسانان، یا انسانان چې دي یا مرغو کې تاسو وګورئ څومره ښایسته مرغۍ دا چا پیدا کړي دي؟ الله. نو چې الله به څومره ښایسته وي او نو چې د الله دیدار درته میلاو شي نو پیغمبر علیه السلام وایي دا دجال به دا دعوه وکړي چې د خدای یم، خو ستاسو خدای کې غیب نشته، الله د هر قسم غیب نه پاک دی او دا دجال خو چې نه دی خو په یو سترګه باندې کاڼه دی. د کاڼه د پیغمبر علیه السلام فرمایي. بل د دجال د ده به یو نښه دای چې د ده د تندي په منځ کې به یې لیکلي کافر به یې پکې لیکلي. هر یو پوهه سړی تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته کوم یو چې ده ته ګوري هغه به دا لوستی شي چې دا خو دجال کافر به پکې لیکلي ښه مدیدار. او بل د سره به اور به یې وسره او بل طرف ته به ورسره جنتي باغونه به یې وسره. نو چې اور ته دې ورلړه کي هغه اور چې د ده کم دی نو هغه څه شی دی په اصل کې هغه جنت دی. هغه به په الله ګلې ګلزار کې څنګه چې په ابراهیم علیه السلام باندې الله اور هغه ګلې ګلزار کو. بل به د سره سي دی چې د په جنت کې ورواچي د ده سره چې کم جنت یې الله دله دا قوت او طاقت ورکړی دی، الله دله دا قوت او طاقت ورکړی دی، نو هغه به سي هغه به دوزخي اور به په اصل کې. نو د دا فتنې دي، د دې فتنو نه به د خپل ځان د دې نه به په څه باندې بچ کېږئ. تاسو ته ما وایي د سورې کهف تلاوت د لومبني 11 آیاتونو د دې تلاوت هر ورځ د جمعې په ورځ سورې کهف دا وایي الله به مو د دجال د فتنې نه په امن کې ساتي، الله به مو محفوظ ساتي. او بل دی چې دی د سره چې کم دوزخ دی او هغې ته دې ورلړه کي هغه ورته الله ښایسته کي او چې څنګه ورته ورلړه کي د سورې کهف آیاتونه به شروع کي چې دا شروع کي د فتنې نه به د الله ساتي. د ده به یو فتنه دا وي چې یو بانډچي سړی به دې راوغواړي هغه ته به وایي چې ستا مور او پلار مړه دي. دجال به ورته وایي هغه به ورته وایي آو وی دا درله ژوندي کوم، دا وی درله ژوندي کوم، څنګه په ما باندې ایمان بیا راړئ؟ دجال به ورته وایي نو دی به داسې کار وکړي هغه ورته وایي چې آو راړم در باندې ایمان. نو بس 2 شیطانان به راشي د ده د مور او پلار په شکل کې. نو چې دی صحیح کیا خو به شیطانان شکل به هغه اختیار کړی. د ده یو فتنه دام ده شیطان به ورسره ملګری، شیطان به د سره ملګری او د ده ډېرې لویې فتنې دي. هغه به انشاءالله تفصیلا دا درته بیان کوم. خو تاسو ته مخکې هم دا خبره ما کړې وه چې د ده فتنه چې کومه ده دی به په ټوله دنیا باندې چکر لګوي او په ټوله دنیا باندې به د دجال ګرځي. خو سیوا د مدینې منورې نه او د مکې مکرمې نه علاوه دی به د دنیا ټولو ښارونو ته په ټوله دنیا باندې د دجال به ګرځي. دی به مدینې منورې ته نشي ورتلی او دی به مکې مکرمې ته نشي ورتلی. تاسو ته یو 2 جمعې مخکې ما ویلي چې د دجال چې کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام صحابه چې وو په دریاب کې تلل او یو ځای ته لړل یو جزیرې ته هلته دجال ولید او پیغمبر علیه السلام دجال ورته ووایي چې هر چېرته به زه ځم خو مکې او مدینې ته به نشم تلی. پیغمبر علیه السلام سره کونټي وه هغې ځمکې له راوبغوله او پیغمبر علیه السلام وی صحابه دا خبره یاد ساتئ چې دجال به ټولو ځایونو کې ګرځي خو توابه او طیبه چې کومه ده دې ځای ته به نشي راتلی. د توابه او طیبې نه مراد څه شی دی؟ د مدینه منوره ده. دی به په ټوله دنیا کې ګرځي خو دغه ځایونو ته دی به نشي راتلی او دی به دا کوشش کوي چې د دغه ځای ته لاړ شم خو د مدینې
مدینه منورې د مکې مکرمې د خارونو په سر کې فرشتي به ولاړي او هغوی به دې نه پرېږدي، بالکل مدینه منورې او مکې مکرمې ته دې به نشي داخلېدی. او په دغه ټیم کې بیا که منافقان په مدینه منوره کې نو الله به 3 زلزلې راولي، 3 زلزلې به راشي په مدینه منوره باندې. او چې کله زلزلې راشي هغه زلزلو سره به دا منافقان ټول د مدینه منورې نه وځي، مدینه منوره به صفا شي. یو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ام شریک رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د الله رسوله په دغه ټیم کې به عرب به چرته عرب به کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ورته وی چې عرب هغه به یې خو هغه به ډیر زیات کمی ډیر زیات کم به عرب. بیا په دغه ځای کې دی به بیا چرته ورشي، دی به بیا ورشي چې کم ځای کې بیت المقدس دی هغه ځای ته به دی ورشي او هلته کې به دی ولاړي د دجال او ډیر لوی قوم به یې ورسره او د سرو زرو توري او نور څیزونه به د سره دي دجال سره او لوی قوم به یې ورسره. په دغه ځای کې به عیسی علیه السلام هغه د اسمان نه راکوز شي. د سحر ټیم به عیسی علیه السلام زمونږ او ستاسو د ټولو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، په اسمان کې دی، الله اسمان ته اوچت کړی دی او دی به په اخیری زمانه کې به راځي. خو یو سړی هسې نه چې دا اعتراض وکړي چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی. تاسو چې وایي د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر به نه راځي دنیا ته او عیسی علیه السلام به راځي، مونږ وایو عیسی علیه السلام به راځي خو دی به په شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی باندې به عمل کوي، دی به د پیغمبر علیه السلام په دین باندې به دی عمل کوي. د پیغمبر علیه السلام نه پس دا عیسی علیه السلام به قرب قیامت چې کریم دی به د اسمان نه راکوزیږي. چې اسمان نه کله راکوز شي په دغه ځای کې به یو امام هغه به منځ ته مخکې شوی او اقامت ورپسې شوی او عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوز شي. چې څنګه راکوز شي هغه به ورته وایي تاسو منځ ته مخکې شئ. عیسی علیه السلام به ورته وایي چې نه اقامت تا پسې شوی دی، اقامت تا پسې شوی دی، اوس زه نشم مخکې کېدی، ته منځ ته مخکې شه. هغه به منځ وکړي او چې کله د منځ نه فارغه شي نو بیا به دروازه دا به کولاو شي او په دغه ځای کې دجال وي. خو چې دا دجال څنګه عیسی علیه السلام صحیح کی نو دی به داسې ویلي کېږي لکه مالګه چې په اوبو کې واچوي ویلي کېږي. دی به تښتي دا دجال، دی به دا کوشش کوي چې د منډه کم چې عیسی علیه السلام صحیح کی. عیسی علیه السلام به څه چلو کی هغه به په یو ګزارو کی وایي چې زه الله جل جلاله ستا دپاره مسلط کړی یم، د الله را لېږلی ستا دپاره چې تا قتل کړ. دا مرحلې مونږ او تاسو ته دا پرتی دي، دا فتنې دا تکلیفونه دا به راځي. نو مونږ او تاسو چې څه چل کوو د الله جل جلاله چې مونږ او تاسو ته او پیغمبر علیه السلام مونږ او تاسو ته کومې خبرې ښولې دي په هغې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو. الله جل جلاله چې ګوره قرآن کریم کې ګوره دجال لویه فتنه ده، دا دجال لاغلی دی، دنه د بچ کېدو دپاره هم هغه اسباب مونږ سره شته. سوره کهف بل دی چې دا دجال کله راشي په دنیا باندې دا ټول ارس به وخوري دی، ارس به ختم کی. په دغه ټیم کې خبره مې تاسو ته دی پورې کوله، خبره بل پله لاړه. په دغه ټیم کې اس په د خوراک نه نو په دغه ټیم کې چې ته یو سړی پیغمبر علیه السلام وایي چې دی وایي سبحان الله، دی به الله په دې باندې مړی، دی به الله په دې باندې مړی، الله به د خوراک کار د کوي. نو په ذکر کې څومره برکات شو، د سبحان الله د هغې څومره برکات دي. یونس علیه السلام چې د مئی په ګیړه کې ګیر شوی و، تاسو ته مخکې ما ویلي وو عیسی علیه السلام هغه د دریاب په تیاره کې پروت دی. عیسی علیه السلام د شپې ټیم دی، د شپې تیاره ده، د اوبو تیاره ده، د مئی په ګیړه کې پروت دی، د سمندر په ویښ کې هغه مئی پروت دی او عیسی علیه السلام د یونس علیه کې دی او دغه ټیم کې الله جل جلاله ته د مئی د ګیډې نه आवाज کوي فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا الله پاکي بیان کړه کنه، دا الله پاکي بیان کړه، لا اله الا انت سبحانك، دا الله پاکي بیان کړه. پرشتي دی باندې پرشتي دی هغه الله خبري ا پرشتي الله جل جلاله ته وی اے الله چرته نستا یو بنده ډیر لري نه تا ته आवाज کوي،
او ډیر پر یاد تا ته کوي فرشتو ته الله وایي کارونو ته پرېږدئ عیسی علیه السلام دې چې دغه وخت کې الله جل جلاله ته आवाज وکړي الله جل جلاله هغه مئی ته به څه وایي هغه مئی ته څه وایي الله وی ورشه د دریاب غاړې له د عیسی علیه السلام ور وغورځو او الله جل جلاله څه وایي فلولا انه كان من المسبحين کده د ما تسبیح نو ویل الله و یونس علیه السلام فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من الاوابين دا یو نوی فلولا انه كان من المستغفرين او نوی سیوه فلولا انه كان من المسبحين الله وی که زما تسبیح نو بیان کړي للبس فی بطنه الى یوم یبعثون تر قیامت تر رده پورې به د مئی په ګېډه کې پروت الله جل جلاله فرمایي نو د دې ذکر څومره برکات دی الله یونس علیه السلام د مئی د ګېډې نه راویستو او دا خطبه چې د جمعې کوم مونږ وو دې کې مونږ وو کنه یونس فی بطن الحوت حين ناداه قال لا اله الا هو الله جل جلاله ته دغه دینه आवाज وکړه د مئی د ګېډې نه چې الله یو دی الله وحده لا شریک دی او دغه دا کې وګوره د مئی ګېډه کې الله دا کول شي کنه الله دا وکړل چې مئی ته وې چې دا ستا غزا نه ده مئی اعظم کول شو الله دا کول شو چې دی مئی له تر قیامت پورې ژوند ورکړو الله دا کول شو چې دې پکې الله محفوظ ساتل او تر قیامت پورې نو دا تاسو وګورئ الله جل جلاله د یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې الله حفاظت او فرمایا نو موږ تاسو چې څه کوو سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمات دا مونږ تاسو او تاسو تما یو آیات کریمه لسته او ماوی زب بیان پدې کو آیات کریمه سو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق چې کوم تاسو ته د درې جمعې ما د پیغمبر علیه السلام سیرت بیان سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیان شي د پاره د سیرت چې بیان شي چې د یو سړی عقیده هغه برابر شي عقیده د محفوظه او اصل خبره داده چې د انسان عقیده هغه صحیح عقیده د مضبوطه د په عقایدو کې فرق نه د الله عبادت کوي د ذکر او اذکار کوي د ته فائدہ ور کوي او تاسو بیا وګورئ کنه عقیده د ابو جهل برابر نه و سو شو وسره عقیده تاسو مخکې جمله می تاسو ته ویلو د ابو لهب برابر نه و کم ځای ته لړ ابو طالب ته وګوره د رسول الله مبارک دا هغه تربیت کړی دی عقیده برابر نه و کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله نو ویلي نو که یو سړی ډیر نیک اعمالو کې نو دې تاسو تماویلو دا دته فائدہ نه ورکي او دا خبره مې درته هم کړې وا چې تاسو وګورئ چې عقیده برابر نه چره نو ابراهیم علیه السلام ته وګوره تاسو تمام مخ کې ویلیو چې څومره لوی درجه والا ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی سلور زره انبیاء الله د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې پیدا کړی دي او آزر ته وګوره پلاری هغه مسلمان نو چرته لاړ دوزخ ته لاړ کنه دوزخ ته بزیو کنه ولې عقیده برابر نه وا اصل شی چې هغه مونږ تاسو د خپل عقایدو د هغه حفاظت هغه خپل عقاید هغه برابر کو او چې کوم عقاید د علماء دیوبند کومه طریقه مونږ تاسو وګورو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې په ځان کې راول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه طریقې مونږ په ځان کې راولو ځکه تاسو وګورئ رست رد چې ګوري یو نوې فرقه براوتی څوک بدا سے خلکی یو نوې فرقه به پاقاید او پاغ فرقو کا بیان کوم نو کافی ټیم په لګي خو رست رد نوې فرقې راوځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا خبره کړې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای چې بنی اسرائیل چې کومو وای هغه چې دنو دواو یا فرقې وي او زما امت چې دنو دا بدری او یا فرقې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا پیغمبر علیه السلام هغه دا فرمایلی چې دی کې دا دواو یا فرقې چې کمی دي دا به دوزخ ته ځي او یو فرقه چې کومه ده نو دا به جنت ته ځي تاسو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د الله رسوله
کم خلق په جنت ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما انا علیه و اصحابی کم خلق چې زما او زما د صحابو په طریقه باندې رواني دک خلق چې دینو دا به کامیابی دی بلار بیامومي او چې کم خلق زما او زما د صحابو د طریقو نه خلاف رواني دغه سړی دغه انسانان چې کوم دي دا به ناکام نو موږ تاسو به ار یو ور رست رز نوې فرقې دا راوځي څوک په د صدا وکي څوک په وای دا نشتا څوک په وای دا شی نشتا قسمه قسم عقاید دي د خلکو او رست رد چې ګوري نوې عقاید هغه راوځي او نه د خپل مشرانو چې کوم د علماء دیوبند د هغه صحیح عقیده ده په هغه طریقه باندې بدای او چې ان شاء الله عقیده دې برابرۍ نو د دې د برکت به الله جل جلاله جنت کې داخلي او چې د یو سړي عقیده هغه برابر نه نو تاسو تمام مثالونه درکړل نو موږ تاسو چې د پیغمبر علی السلام او د هغه د صحابه کرامو د هغه په نقش قدم باندې روان شو ان شاء الله په دې کې با زموږ استادو د پاره کامیابی او کله پیغمبر علیہ السلام طریقه دی اختیار نکړه په غیرو طریقو باندې لاړې نو بیا ستاسو د پاره په هغه کې ناکامی ده بل به موږ تاسو داسې کوو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه غوندې اخلاق په ځان کې پیدا کو لکه پیغمبر علیہ السلام له الله څنګه اخلاق ورکړي پیغمبر علیہ السلام له الله دومره بهترین اخلاق ورکړي دي چې قران کریم کې الله جل جلاله د هغه تذکرہ کوي و انک لعلى خلق عظیم د پیغمبر علیہ السلام د اخلاق کو تذکرہ کوي الله چې اے پیغمبره ته د لوی اخلاق والے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه چې الله کوم اخلاق ورکړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په خپل فرمای بعثت لاتمم مکارم الاخلاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زه دنیا ته د دې د پار راغلم چې زه د خو اخلاق تکمیل وکم او تاسو بیا وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق ته چې پیغمبر علیہ السلام سره چا بد کړی دي رسول الله مبارک هغه سره خصلوک ور سره کړی دي ان شاء الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې سیرت میں تاسو ته بیان کو اوس ان شاء الله د نبی علیہ السلام په اخلاق او تاسو ته بیان کوم الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعا وکړئ الله موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو د عمل توفیق راکړي الله د صحابه کرامو په نقش قدم مونږ ټول روان کړي الله پیغمبر علیه السلام امت لپاره کومې د خیر دعاګانې غوښتې دي الله په هغې کې زموږ مکمل حصه وفرمایي کوم د شر او فتنې نه پناه غوښتې ده الله هغه شر او فتنې نه مونږ ټول محفوظ وساتي الله زموږ د عقایدو حفاظت وفرمایي الله د پیغمبر علیه السلام او د هغوی د صحابه کرامو په نقش قدم باندې مونږ ټول روان کې دعا وکړئ څومره بیماران دي کورونو کې اسپیټالونو کې الله ټول ته صحت کامله عاجله د پاره د نیکو اعمال ورکړي الله د چا څه قسم بیماری دي روحاني جسمانی څه قسم بیماری دي الله څومره بیماران دي ټول له صحت کامله ورکړي الله څومره مردگان مسلمانان چې وفات شوي دي الله ټول ته مغفرت نصیب کړي الله د کوم مغفرت نصیب شوی دي الله درجات عالیه ورته نصیب کړي الله زموږ د ټول نه راضي شي الله زموږ د مشرانو عمرونو کې برکات کې خود لکه یا الله کا شرانو نه د دین کار په اخلاص سره واغستل کې الله زموږ د هر قسم
فتنو مصیبتونو تکلیفونو نه یا الله حفاظت فرمای الله زموږ ټول نه راضي شي الله موږ په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله موږ ټول ته په وخت د ځنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله